بیکورا تنهایی چې می سینې لرا چکر شي بیکورا تنهایی چې می سینې لرا چکر شي اوس سپوږمۍ هم د ماښامې تماشې لرا چکر شي د کور د دروازې پورې به زور پسې لاړ شم د کور د دروازې پورې به زور پسې لاړ شم هغه کچرې لږه شان تنبې ته را چکر شي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو د مردان سیمه او بیا د کاټلنګ سیمه که ښکلا لري خلک یې پښتانه دي په شعر او ادب مینه دي ذوق لري د شعر او د ادب سره د ادیبانو سره نو دغه سیمې کې ډېر ښه ښه لیکوالان هم شته زیږولي دي په تیر دور کې هم اوس هم زلمي لیکوالان د دغه ژبې د خپلې مور خدمت کوي او دغه ژبې ته کار کوي په دې خپرونه کې راسره نن د ماردان کاټلنګ د سیمې یو زلمی لیکوال یونس خان یونس صاحب راسره ناستې کوي هرکلی ورته وایو او بیا به د کلامونه ورو ډېره مننه غازي نادان صاحب چې ستاسو د مرکه را جوړه کړله او ستاسو د کتونکي چې څومره دي د هغوی هم ډېره زیاته مننه چې ستاسو خوښئ او تاسو چې کوم د پښتو دپاره کوم پرمختګ کوئ کوم کار زیار کوئ د هغې مونږ ډېر د ستاینې وړ یو ډېره ستاینه کوو ډېره مننه ډېره زیاته مننه یونس صاحب د خپلې شاعرۍ ابتدایي آغاز کله کړی و تاسو شاعري خو چونکې غازي نادان صاحب ما ډېره د لیکوالي نه ما ته یاد نشي چې ما به د کلې نه لکه شعر لیکل به مې او بس بیا یو کاپۍ کې به مې لیکل او پراته به و بیا خو کم چې آغاز دی صحیح او په کاپۍ کې د لیک نو هغه ما د 2005 نه شروع کړی دی بلکې غالبا پوخ دغه د 2006 نه ما شروع کړی دی د هغې نه بیا زه مسلسل لیکل کوم یعنې د 2000 نه تاسو لیکل کوئ 2006 نه یعنې د 2006 نه تاسو لیکل کوئ تر دې دمه پورې څومره کار شوی دی او کتاب هم شته که نه غازي نادان صاحب کتاب خو لا چونکې مونږ نه دی چاپ کړی او انشاءالله کوشش به کوو چې راشي مخې ته خو شته دی انشاءالله چې د دریو کتابو یا د دې نه سیوا مواد وي داسې یو شخصیت چې هغه ته د خپل ژوند لارښود ګڼي په شعر و ادب کې ته پوه کړی څه یې درته ښودلي د ادب حوالې سره داسې څوک شته بلا شی کسان دي زه د هر شاعر شاعري اورم او رحمت شاه سایل صاحب هغه په وړاندې زمونږ چې کومه پروګرام پای کې ما زه چونکې نوی وم ما ته پته هم نه وه چې مشاعره څه ته وایي پای کې ما یو نظم ویلی و او په هغې نظم باندې ما ته ډېر داد میلاو شوی و بیا زه هغه په تندي ښکلم کړم او سینې ته یې راجوخ کړم او راته وویل چې بچیه ډېر ښه نظم دې ووی او اکمل لیوني هم په هغې ما له ډېر داد راکړی او بیا اکمل لیوني وی چې زمونږ د کاټلنګ چې کومه ټولنه ده ته باقاعده هغې ته راځه نو هغې ته هم ځم او نورو ټولنو ته مو ځو چې کوم ځای کې یو څوک مو غواړي نو ځو صحیح ده نو زه خو یم چې یاره باقي کلامونه واورو ډېره مننه بلکل څه به راباندې وره ارشاد زه خو هم چې یو نظم درته واورم د هغې نه مخکې یو غزل به ووایو ارشاد غزل مطلب ده چې څه به په ما وجاړي څه خو به په تا وجاړي څه خو څه به په ما وجاړي څه خو به په تا وجاړي زړه مې وسپړدو نو خلک به بلا وجاړي ډېره مننه د بېوسۍ تصویره ځکه دې وباسمه نه په ما بلا خلک مین دي را به بیا وجاړي واه 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 ډېر ښه ډېره مننه ته که تلی یې په تا پسې خو زه جاړم زه کو تې لاړم په ما خو به دنیا وجاړي ډېر ښه ډېره مننه اجل راضي به خو څه وخته ژوندانه په کار دی اجل راضي به خو څه وخته ژوندانه په کار دی هسې نه ژوند راپسې بیرته په ژړا وجاړي او یونسه دا د یارانې ژوندون د مرګ خو نه دی یونسه دا د یارانې ژوندون د مرګ خو نه دی خواږه یاران مې دي بلا به په والله وجاړي واه 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 ډېر ښه ډېر زبردست ډېره مننه نور به څه ورو یار نور هم راباندې څه واوره نظم حوالې سره تاسو خبره وکړه نظم به درته ووایم د نظم عنوان دی پښتون یم زه
ستا په حوره مین نه یم زه ستا په غلمان مین نه یم زه ستا په بنګلو مین نه یم زه ستا په باغچو مین نه یم د شاتو پیو په ولو مین نه یم زه په دغه خوشحالو مین نه یم زه په دغه خوږو مین نه یم زه په دغه مزو مین نه یم زه ستا په جنت مین نه یم زه ستا په جنت مین نه یم زه د جنت په رنګینو مین نه یم زه د جنت په خوشبویو مین نه یم زه د جنت په ځلېدو مین نه یم زه خو په ستا مین یم زه خو په ستا مین یم ستا په وفا مین یم ستا په وقار مین یم ستا په جلال مین یم ستا په محبوب مین یم ستا په نیازبین مین یم ځکه جنت نه خوښوم ځکه خو ستا غواړم عبادت دې له نه کوم چې پې جنت وګټم عبادت دې له کوم چې زه پې ستا وګټم په دې لټون یم زه پښتون یم زه زه په چاقو نه مرمه زه په چاړه نه مرمه زه په غشي نه مرمه زه په لینده نه مرمه زه په توره نه مرمه زه په نیزه نه مرمه زه په ټوپک نه مرمه زه په جنګ نه مرمه زه په ډرون نه مرمه زه په بم نه مرمه زه په دماکه نه مرمه نو واوره زه په څه مرمه زه په حیا مرمه زه په حیا مرمه زه په غیرت مرمه زه په پښتون مرمه زه په پښتو مرمه زه په پښتنو مرمه زه په لیونو مرمه زه په ننګ مرمه زه په ننګیالو مرمه زه په وینه تویېدو مرمه زه په آخ سلګو مرمه زه د بل په دردېدو مرمه زه د یتیم په جړېدو مرمه نه د بدلون یم زه پښتون یم زه دلته ګلونه ډېر دي دلته ګلونه ډېر دي دلته رنګونه ډېر دي خو زړونو زنګ کړی دی نو نفرتونه ډېر دي خوشحالي نشته که نه ځکه غمونه ډېر دي بغض حسد سیوا دی ګرانه شرونه ډېر دي شیطانان ډېر دي دلته نو فسادونه ډېر دي دلته ګلونه ډېر دي دلته رنګونه ډېر دي خو زړونو زنګ کړی دی نو نفرتونه ډېر دي خوشحالي نشته که نه ځکه غمونه ډېر دي بغض حسد سیوا دی ګرانه شرونه ډېر دي شیطانان ډېر دي دلته نو فسادونه ډېر دي یو ورځې ختم بشي او خو جنګونه ډېر دي مینه الفت لرمه مینه الفت لرمه جون غنیمت لرمه د خپلې خاورې سره ډېر محبت لرمه چې پښتونخوا ته ګورم دغه جنت لرمه چې پښتونخوا ته ګورم دغه جنت لرمه زوی هم نعمت لرمه لورو هم رحمت لرمه ته دولتونه لرې او زه غربت لرمه ته دولتونه لري او زه غربت لرمه ګرانه پښتون یم که نه ځکه عزت لرمه ګله زیږون یم زه پښتون یم زه اخرې باندې د غازي نادان صاحب چې دغه بوتان نه منم دغه خانان نه منم دا چې د ځمکې جوړ دي دغه خدایان نه منم دا خود غرضه چې دي دغه خپلوان نه منم د کوم خیرخوا نه دي دا مشران نه منم چې د مطلب پورې وي دغه خپلوان نه منم ملګري وي چې د ځان هغه جانان نه منم پښتون منمه پښتون منمه یو پښتونخوا منمه داسې مجنون یم زه یوه لیلا منمه ساقي په خپل ځای منم مولا منمه ډېره مننه ساقي په خپل ځای منم مولا منمه ګرجه مندر مني څوک زه بیت الله منمه هغه به بل څه مني زه لا منمه یونسه یم چې پښتون نو یو الله منمه یونسه ډېره مننه یونسه یم چې پښتون نو یو الله منمه په دې ډېرون یم زه پښتون یم زه ډېره زیاته مننه غزل اورو غزل مازیګری دی نو مازیګر زی زمانه زه د مازیګره نظم مازیګر زی زمانه زه د مازیګره نظم که مې څوک وجني په والله د پېښوره نظم ډېر ښه ډېره مننه کامونه ټول په بره لاړل زه لا هغسې یم کامونه ټول په بره لاړل زه لا هغسې یم زه په پردۍ نظریه ځم ځکه په بره نه ځم ډېره مننه زه واک اختیار لرم دلته کې په خپله خاوره زه واک اختیار لرم دلته کې په خپله خاوره ځکه ته وایه خو د ستا په دې خبره نه ځم او غازي نادان صاحب مینه دا نه وه چې ته بلته شوې واده زه پاتې مینه دا نه وه چې ته بلته شوې واده زه پاتې مینه خو دا ده چې لا اوس تیم د نظره نه ځم ډېره مننه ما خپلوې ته زه خو م غواړم چې ستا خپل کمه ما خپلوې ته
زه خو هم غواړم چې ستا خپل کړمه خو ته د جومات نه ځې زه خو هم د مندره نه ځم او ته که مې هر څومره وښې او ټکوې سړیه ته که مې هر څومره وښې او ټکوې سړیه پښتنه پیغله یمه کور ته مروره نه ځم او ستا د زړې مینې ټکور زړه له په دې ورکوم ستا د زړې مینې ټکور زړه له په دې ورکوم یونسه خوشی پروت دی بیا هم د ګودره نه ځم ډېر ښه ډېر کلام بله بېوسه ومه ځکه به مې یره پټوله بېوسه ومه ځکه به مې یره پټوله د خلکو به د خولې نه مې خبره پټوله بهترین دی یار ډېر ښه ډېره مننه زما قسمت کماله وسپېره برخه راکړې زما قسمت کماله وسپېره برخه راکړې واګدارو به مې هم رانه ښه غوره پټوله ډېر ښه یار ډېره مننه زما قسمت کماله وسپېره برخه راکړې واګدارو به مې هم رانه ښه غوره پټوله او ماښام چې به تیاره شوله نو مړې به مې ډیوې کړې ماښام چې به تیاره شوله نو مړې به مې ډیوې کړې ما خپله غریبي به د نظره پټوله ډېره مننه او ماښام چې به تیاره شوله نو مړې به مې ډیوې کړې ما خپله غریبي به د نظره پټوله او که خوب بلاله نه راتله د کس ته به وده شوم که خوب بلاله نه راتله د کس ته به وده شوم په دې طرز به ما خپله نخره پټوله بهترین دی یار او چې ته به پسې تلې راتلې دیدن به پکې وشو ما ځکه به د ستاسو نه کونتره پټوله ډېره مننه چې ته به پسې تلې راتلې دیدن به پکې وشو ما ځکه به د ستاسو نه کونتره پټوله او غزل به مې یونسه بس د دغې یارې نه وي د بازو به د یو بله سندره پټوله ډېر ښه یار یو څو شعرونو باندې خیرې خپل پیغام هم ورکوي نو مننه داسې یو روان غونته کې دغه د غزل دی چې وسوسه راکره نشته څه خطره راکره نشته رڼا نه لرو صاحبه بس ډیوه راکره نشته په بروزو باندې موسکو مسله راکره نشته مسله راکره نشته چې د چا په تمه ناست یو نو هغه راکره نشته شپول زمونږ چار دیوالي د اسلحه راکره نشته یو چوپال ته راټولیږو خو کوټه راکره نشته بس یو کیړ مو ځان ته کړی دروازه راکره نشته میلمستیا ته یې جوګیو میلمنه راکره نشته جام کې چیسکو هم اوبسکو پرچ پیاله راکره نشته په ګوتۍ کې کتابونه وړو بسته راکره نشته یونس وایي بې له تانه هېڅ سره راکره نشته ډېره زیاته مننه ډېر ښه کلام ډېر ښه نظم زړه م نه غواړي چې بس یې کو خو یونس صاحب داري خبرې او اختتامي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ملګري دغه د شعر او ادب سره مینه کوي څه پیغام لري یو مختصر غوندې پیغام بس مختصر خو څومره پښتانه چې دي د دنیا په هر هیواد کې دي نو هغوی ته دغه پیغام دی چې بس مینه خوروئ امن خوروئ یو بل سره بغض حسد مه ساتئ او چې څومره درنه ښه کېږي د بل سره کوئ چا ته هېڅ تکلیف مه رسوئ که څوک ته څه تکلیف هم رسوي نو تاسو خیر هغه په ښه طریقه باندې برداشت کوئ دغه او چې څومره په بهر کې کوم پښتانه دي نو هغوی ته هم دغه خواست دی چې تاسو خپل کار له توجه ورکوئ ولې چې ستاسو کوم بچي دي هغوی دلته کې چې ښه سکولونه ووایي ښه تعلیمونه وکړي چې هغوی په ښه دغه شي چې ستاسو د دې مسافرۍ نه خدای په اخلاص کړي ډېره مننه ډېره زیاته مننه قدرمنو یونس خان یونس کاټلنګ د سیمې مردان زموږ ملګری تاسو موږ سره واورېدو او زما یقین دی چې تاسو به خوښ آباد او ښاد او بریالي